د چت فایده دا ده چې انسان له بارانه محفوظ وي، لکه په چت سره چې موږ له بارانه څخه ځان محفوظه کوو، په نیکو اعمالو سره انسان د الله پاک له عذابو څخه بچاویږي. او ورته ووایه چې پورته سئ اودسونه وکئ، د تهجد لمونځونه وکئ. زموږ په کار دی چې هر عمل هغه صرف او صرف د الله د رضا دپاره چې موږ له خلکو سره نیکي کوو، احسان کوو، ښه کوو، د دې عوض او بدله دا صرف او صرف له ربه څخه غواړو. او چې کومه نیکي موږ له خلکو سره کوو دا هیره کوو. او دا اعمال، دا پاکیزه اخلاق، دا د انسان د نجات ذریعه ګرځي، د انسان د کامیابی ذریعه ګرځي. دا نیک اعمال، پاکیزه اخلاق، دا د انسان د کامیابی هغه اسباب دي. لیکن دا د کامیابی اسباب هغه وخت ګرځي چې کله په دا کې اخلاص وي، او دا صرف او صرف د رب دپاره. لکه یو مکان دی، علما کرام د دې یو مثال بیانوي. یو مکان دی، د مکان دپاره درې شیان ضروري دي. چت یې ضروري دی، چاردیواري یې ضروري ده، او بنیاد یې ضروري دی. د چت فایده دا ده چې انسان له بارانه محفوظ وي، له لمره محفوظ وي، له یخه څخه محفوظ وي. کم چې له پاسه څخه کم مصیبتونه راځي، له دې څخه انسان چې ځان بچاوي دا په چت سره یې بچاوي. د دې چاردیوارۍ فایده دا ده چې په چاردیواري کې د انسان عزت محفوظ وي، د انسان مال محفوظ وي، د انسان ځان هم په امن سره وي، مال هم په امن سره وي، او عزت او ابروی هم په امن سره وي. او د چاردیواري او د چت دپاره بنیاد ضروري دی. ولی یو مکان چې بنیاد نه لري، د هغه دیوار او د هغه چت هغه ناپایداره وي. چې معمولي زلزله راشي، دیوالونه او چت به هلته پراته وي. که تیزه هوا راله او د یو چاردیواري او د یو چت بنیاد نه وي، نو دا دیوالونه او چت به هلته پراته وي. علما کرام لیکي چې دین اسلام هم یو مکان دی. د دین اسلام د مکان چت هغه نیک اعمال دي. لکه په چت سره چې موږ له بارانه څخه ځان محفوظه کوو، له یخ او له ګرمۍ څخه ځان محفوظه کوو، په نیکو اعمالو سره انسان د الله پاک له عذابو څخه بچاویږي، له مصیبتو څخه بچاویږي. په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام یو شپه د شپې راپورته سو، ژر ژر یې اودس وکړي، رالی مسجد لره. په مسجد کې چې کوم صحابه کرام بدول هغه راپورته کړو چې ژر ژر اودسونه تازه کړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زما پر بیبیګانو باندې دروازې وټکوه، او ورته ووایه چې پورته سئ اودسونه وکئ، د تهجد لمونځونه وکئ. له څو ځایه څخه له پاسه څخه عذابونه رانازلیږي، او د دغه عذابو بچاو نن صرف د تهجد په لمانځه کې دی. چې موږ د تهجد لمونځ وکړو، نو د تهجد په لمانځه سره الله پاک دغه عذابونه لیرې کوي. لکه په چت سره چې انسان له بارانه محفوظه سي، لکه په چت سره چې د لمر له تموشه څخه موږ محفوظه یو، دغه رقم معلومه سوله دا چې په نیک اعمال سره انسان له عذابه څخه بچاویږي. علما کرام لیکي لکه څه رقم چې
د یو مکان دپاره درې شیان ضروري دي: بنیاد، چاردیواري او چت. دین اسلام هم یو مکان دی او د دین اسلام د مکان چت هغه نیک اعمال دي. لمونځ دی، روزه ده، ذکر دی، تلاوت دی. په دې سره انسان داسې محفوظ وي لکه زموږ پر سر چې اوس دا چت ولاړ دی. نو موږ له لمره محفوظ یو.